تم سوال دا دی وی چې دا بعض کلاړیان په کرکټ کې یا په فوټبال کې چې کله کرکټ خو کې یا ګولونه مولونه ډیرو کې فوټبال کې نو بیا سجده لګوي دا جایز دی او که نه؟ جواب وبالله توفیق هغه ده چې نن سبا چې راکمې لوبې کېږي دا کرکټ دا فوټبال والیبال چې سب بلا ده دا ټول له لعب پالتو کار دی او په غالبنو کې دننه حرام کار کیږي دې کې خو څه شک نشته لکه عورت ښکاره کېده د زنانو تصویران سندرې کنځلې بدې ردې پیسې پې خوړه ظلم کول او قسمه قسم کارونه په دې نن سبا په لوبو کې دننه کېږي چې هغه په چا باندې پټ نه دي نو یو خو سړی لګیا په حرام کار کې زه دا نه یم چې لوبې بنیاد حرام دی ما خبره ده وکړه چې نن سبا چې رقمې لوبې کېږي اوس کېدای شي فوټبال حرام شي دی او حرام کار دی لاسه خو فوټبال بنیاد حرام نه دی یو سړی سهار کې راووتو ملګري ورسره دي او ځي کې ځان له منډه وایي بال ورسره دی په لته باندې اخو دی خو کوي دی هېڅ خبره نه چې د شریعت نه پې نه منع کېږي حرام کار پکې نه کېږي هېڅ خبره نه کوي دی بدن ورسره ښه کېږي ساه به یې زیات شي خو د نن سبا چې کلاړیانو دا کم جنګي اغوستي دا دې زنګنانو نه بری عورت ښکاره کېږي جنکۍ ناستي په دې کرسو باندې د هغو تصویران بار بار خویه کېږي سندرې پکې لګېدلي نور پکې هم د حرام کارونه کېږي نو د دې دلاسه دا لوبه حرامېږي اگر که د لوبې هغه بنیاد حرام نه وي نو په دې مسله باندې ځان پوه کړي چې نه چې بهر څوک وځي بیا وایي چې ده فتور کړه چې یو لوبه هم جایز نه ده یو سړی چې دا لوبې کوي کرکټ دی یا والیبال دی یا فوټبال دی او حرام پکې دننه نه وي او د الله د دین نه نه منع کېږي او د الله د شریعت نه نه منع کېږي عبادتونه یې نه خرابېږي نو بیا هېڅ خبره نه کولی شي خو دا نن سبا چې کم کېږي موږ د دې خبره کوو نو په دې کې بیا ګول کول یا په دې کې چکې او چوکۍ ډېرې لګول او یا په دې کې کلاړیان اوټ کول دا داسې نعمت نه دی چې د دې دپاره ته سجده ولګې سجده شکر خو د یو غټ نعمت دپاره کېږي دا اوس تا ګول وکړو داسې ناشنا نعمت ته چې ته دې دپاره سجده لګې نو دا پکار دا ده چې د دین چې کوم شاعر دي کمې نښې دي هغه د دې ځایونو نه بچ وساتلی شي بل دې ته پکې نه ګوري چې ګوره قبله کوم طرف ته ده او دې ته پکې نه ګوري چې دې اودس شتي او که نشتي او دې ته پکې نه ګوري چې دې پکې وایي څه خو بس یو ووایي خو خلکو ته چې بهی زموږ دا طریقه ده موږ سجده ورکوله موږ خوشحاله شو او د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې لوبې شوي دي مقابلې شوي د صحابو په منځ کې خو په یو ځای کې هم دا نه دي ثابت چې چا پکې چې ته ګټلې ده هغه به یې سجده لګولې ده حالانکې د هغو هغه لوبې خو بلکل سوچه پاکې لوبې وي پای کې د سره حرام یو بل سره منډه به واله یا سونه به ځغلول یا غشي به ویشتو یا د لامبلو مقابلې به کولې چې لامبو به څنګه څوک به تیز ځي بلکل صفا لوبې وي د هغوی د حرام خو بیا هم هغوی چې د سجده شکر په دغه ځای کې نه دی کړی والله اعلم